قیامت کې به ډېرې پوښتنې کېږي خو یو پوښتنه به دام وي الله به وایي زه بیمارم تا زما تپوس نه و کړی الله به وایي چې زه وږی ما تا ماله روټۍ نه وه راکړې بیا به وایي چې زه بربنډو ما تا ماله جامې نه دي راکړې نو اوس ته چې ماله پیش وې نه دې ماله روټۍ راکړې نه زما د بیمارۍ پوښتنه دې کړې نه زه بربنډو ماله دې جامې راکړې نو اوس ما نه بخښنه څنګه غواړې یا الله ته څنګه بیمار وې الله به وایي فلانه بنده زما بیمار و ستا په ګاونډ کې او د بیمار پوښتنه چې و زما محبوب ویلی دي چې سنت ده نو زما د بنده د بیمارۍ تپوس دی چې نه دی کړی نو الله وایي دا دې زما تپوس نه دی کړی زما بنده ستا په مخ کې شلېدلې جامې وې د جامو وسې نه و ستا بکسونه ډکو نو هغه له دې جامې نه وې ورکړې نو دا جامې داسې دي لکه چې ماله دې نه دي راکړې زما بنده وږی تا ته ودرېدو چې نهر ما وږی ما د روټۍ درک مې نه لګي تا سره د کلونو سټاک پروت او تا غله یو دړی اوړه یا دوه سېره اوړم وانغسته نه زما بنده دا داسې و لکه چې دا اوړه او دا روټۍ دې ماله نه ده راکړې منځونه خو دې ډېر کړي و قبله دې سوری کړې وه او دسونه به دې شپه ورځ لوټه په کونه پسې ګرځوله خو په خپل ذات مې دې قسمي که به دې پرېږدمه